اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي. نن به انشاءالله دا خبر ذکر کو. په اول پارت کې منګه عظمت، لوی، شان او مرتبه د قرآن مجید ذکر کړی و. دا پارت هم هغه پورې مربوط ده. عزتمندو، کله کله د یو شي ښایست نه موږ متاثر اوسو، د یو شي عظمت نه موږ متاثر اوسو، خو د هغه شي نه موږ ته څه خیر نه رسېږي. لکه کله کله موږ تاسو د چا کور نه متاثر اوسو، د چا مال نه متاثر اوسو، د چا شهرت نه متاثر اوسو، یا د چا ښایست نه متاثر اوسو، خو د دې انسان یا د دې شخص د دغه مال نه یا د دې ښایست نه یا د دې اولاد نه یا جایداد نه موږ ته فایده نه رسېږي. نو د دې شي سره بیا موږ دلچسپي نه وي. خو قرآن مجید بیا دا رقم کتاب نه ده. قرآن مجید عظمت، لوی، شان او مرتبه دین انسان متاثره کیږي، خو دې سره سره قرآن مجید کې دا مضمون په ډېر ښه دومت سره راغلی ده چې قرآن مجید هر چاته خیر رسوي، هر چاته فایده رسوي، که څوک قرآن مني که نه مني. نو ګوره کله که چې ته موږ د چا د ګاډي نه یا بنګلې نه یا مال نه متاثره شو، نو هغه د بل چا وي، هغه کې خیر موږ ته دومره نه رارسېږي، ځکه هغه د بل چا ملکیت وي. خو قرآن مجید داسې یو کتاب ده، داسې د عظمت او لوی والا کتاب ده چې دې نه کله موږ متاثره شو، که دا مسلمان دی که کافر دی، نو دا قرآن مجید هغه ته خیر ورسوي. او دغه مضمون په ښه دومت سره راغلی ده په سورة یونس کې 52 او 58 نمبر آیتونو کې. دلته الله پاک د خپل کتاب باره کې څلور خبرې کړي دي. الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. الله فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو، الله تعالی فرمایي قد جاءتکم موعظة، یقینا تاسو ته وعظ نصیحت راغلی ده من ربکم، ستاسو رب لخوانه. عزتمندو، موعظه ویل کېږي هغه شي ته چې د انسان زړه نرموي، د انسان زړه نرم کړي، د انسان په زړه کې عاجزي راسي. چې که د انسان په زړه کې عاجزي راسي او نرمي راسي، نو دا انسان بیا د الله پاک ښایسته بندګي کولی سي. کوم زړه کې چې نرمي نه وي، کوم زړه کې چې خشیت نه وي، کوم زړه کې چې عاجزي نه وي، نو دې زړه کې بیا تکبر وروسته به راشي. نو قرآن کې الله پاک خپله ذکر کوي په سورة القاف د 50 نمبر سورت ده او آخري آیات ده. سورة القاف کې الله تعالی فرمایي 45 نمبر آیات ده، 50 نمبر سورت ده، آخري آیات کې الله تعالی فرمایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تاسو ای پیغمبره، الله په پیغمبر ته چې پیغمبره او ای د دین دایانو، تاسو خلکو ته واعظ او نصیحت ورکوئ په دې قرآن سره هغه چاته چې د الله نه یریږي. نو قرآن مجید موعظه ده، دا د انسان زړه نرموي، دا د انسان زړه کې عاجزي پیدا کوي. نو اوله خبر دا الله تعالی فرمایي چې دا قرآن موعظه ده من ربکم، ستاسو رب لخوا. نن سبا که موږ تاسو دنیا کې وګورو، څوک خلک دا غواړي چې موږ په زړه کې د الله لویوالی راسي، موږ په زړه کې خشیت راسي، د موږ زړه نرم سي. نو څوک ډرامې ګوري، څوک فلمونه ګوري، څوک سریال ګوري، څوک هالیووډ فلمونه ګوري، څوک بالیووډ ګوري، چې په زړه کې نرموالی راشي، خو زړه کې نرموالی نه راځي. قرآن کې الله خپله فرمایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ټولګه چې اوچته موعظه ده، هغه چې د زړه نرمونکی ده، هغه دغه قرآن دی. عزتمندو، قرآن باندې زړه نرمېږي، قرآن باندې زړه کې عاجزي راځي. نو واحد شی ده په دنیا کې چې موجود ده چې انسان زړه نرمي، هغه د قرآن مجید ده. بل الله تعالی فرمایي نو اصل موعظه او نصیحت قرآن شو. الله تعالی په همدې آیت کې دا خبر ذکر کوي موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دومره خبر دا الله ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې دا قرآن مجید خپله شفا ده، شفا ده د هغه مرضونو لپاره چې کوم د انسان په زړه کې. لکه زړه کې کوم مرض ده؟ زړه کې دا تکبر ده،
زړه کې د مال حرص موجود ده، زړه کې د شهوت انسان موجود دي، او په زړه کې د انسان دا خبره موجود دي چې انسان دا غواړي چې څنګه زما مال ډیر سي، زما شهرت ډیر سي، او په زړه کې تکبر وي. نو چې کله په زړه کې تکبر وي، په زړه کې حرص د مالي، حرص د جایدادي او شهوت پکې په زړه کې، نو داسې زړه کې بیا عاجزي نه راځي. لکه موږ او تاسو چې وګورو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د ترمذي حدیث ده چې 3 قسمه خلکو باندې به الله پاک د جهنم اور ګرموي یا د جهنم اور بلوي. یو په دې دریو کې هغه مجاهد ده، دوه پکې هغه انسان د سخي چې مال په دنیا کې لګولی ده، او دریم عالم ده. دغه 3 کسانو باندې به الله پاک د جهنم اور ګرموي. دغه 3 کسانو باندې به الله پاک د جهنم اور اول بلي، چې هغه مجاهد ده، هغه مالدار انسان سخي ده، او هغه عالم ده. وجه دا ده چې د دې 3 وړ انسانانو په زړه کې خشیت نه، زړه کې مرض، زړه کې تکبر، زړه کې د الله رضا مقصود نه و. چې کله په زړه کې د الله رضا مقصود نه وي، نو دا علم فایده نه ورکوي، دا جهاد فایده نه ورکوي، دا مال لګول فایده نه ورکوي. لکه ترمذي دا حدیث ده، و الله پاک به مجاهد راوغواړي. دې مجاهد ته به الله پاک وایي چې مجاهده تا ته ما ځواني درکړې وه، تا ته ما طاقت درکړی و، تا څه شی وکړو؟ نو دا مجاهد ورته وایي چې الله وګوره په دنیا کې خلکو نه پوښتنه وکړه، ما ستا دین لپاره جهاد کړی ده. الله به ورته وایي کذبته، تا خو دروغ وویلې، تا خو دې لپاره جهاد کو ان یقال جری، چې دا خو ډېر بهادر سړی ده، د بهادرتوب لپاره تا جهاد کو. نو الله به ورته دروغ وویل، دا جهنم کې خطا کې ملایکې به پړ مخې دا مجاهد راواخلي او پړ مخې به یې کش کې جهنم ته به یې ورخطا کړي، ځکه زړه کې مرض ده، زړه کې حرص و، دې حرص و چې خلک زما د نوم چرچه وکړي، او دا په دنیا کې الله وویل شو. بیا به الله پاک د سخي نه پوښتنه وکړي چې تا ته ما مال دولت درکړو، تا څه شی کړي؟ دا به ورته وایي چې الله په دنیا کې ما ډېر مالونه لګولي تا دین لپاره. الله به ورته وایي کذبته، تا دروغ وویلې، دې لپاره تا مال لګو چې خلک وایي دا خو ډېر سخي ده. نو دا به الله جهنم کې خطا کړي، پړ مخې ملایکې به یې کش کړي. دریم هغه عالم د الله به ورته وایي تا ته ما علم درکړی، دا علم چې ما تا درکړی دې خدمت ته وکړو که نه؟ نو دا عالم به ورته وایي چې الله پوښتنه وکړه، ما دومره بیانونه کول، مدرسې کې او جوماتونو کې جمعې خطبې مې ورکولې، بیانونه مې کول. الله به ورته وایي نو دا خو کذبته، دا خو ته ما رضا لپاره نه وکړي، بلکې دا خو تا د رایکاري لپاره کړي، دې لپاره چې وشي دا خو ډېر غټ عالم ده. نو دا عالم به الله په جهنم کې خطا کړي. دا ولې؟ وجه دا ده چې د دې 3 وړو خلکو چې دا غټ منصب والا خلک دي، چې مجاهد ده، سخي ده، عالم ده، چې دغسې کسان الله جهنم کې خطا کوي. نو دا موږ او تاسو دا نور خلک خامخا بیا الله په راګیر کوي. نو په زړه کې چې د تکبر مرض وي، په زړه کې چې شهوات وي، چې حرص د دنیا وي، نو دا زړه دې زړه لپاره بیا علاج چې ده هغه قرآن ده. شفاء لما فی الصدور، الله تعالی دا قرآن مجید د زړونو د مرض لپاره شفا ده. الله دې موږ او تاسو د دې زړه مرضونو نه وساتي، او که چا په زړه کې دا مرضونه نو دې واحد علاج چې ده هغه دا قرآن مجید ده. او بل بیا الله تعالی فرمایي عزتمنو چې هدى ورحمة هدى هدایت ده، ورحمة او رحمت ده للمؤمنین. څلور خبرې، قرآن موعظه سو، قرآن دا رقم شفاء لما فی الصدور، د زړونو د مرضونو لپاره شفا سوه، دا هدن هدایت شو، هم په دنیا کې هدایت، هم په آخرت کې هدایت. دنیا کې به الله په ښایسته ژوند درکوي، او آخرت کې به الله جنت درکوي. ورحمتون، او دا قرآن مجید سراسر هدایت شو لپاره د مؤمنانو. نو ګوره دا قرآن مجید څوک موعظه وګڼي، شفا یې وګڼي، دا رقم هدایت او رحمت یې وګڼي، دې باندې بیا خلک عمل کوي. لکه مثال وګوره د آدم علیه السلام، د نوح علیه السلام، د صالح علیه السلام، د شعیب علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام، د موسی علیه السلام، د هارون علیه السلام، د عیسی علیه السلام، د نبي علیه السلام، د ابوبکر صدیق. دې مثالونه وګوره، دوی دا قرآن خپل ځان لپاره موعظه ګاڼه، د شفا ګاڼه، د رحمت ګاڼه، او د هدایت ګاڼه. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دا رقم وګورو. دا رقم عزتمندو د آیات کې مخکې راځي، الله تعالی فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله فرمایي قل بفضل الله، الله فرمایي اے خلکو، الله فرمایي دا د الله د فضل یو منظر ده، وبرحمته، او دا د الله ډېر غټ رحمت ده چې الله پاک تاسو قرآن مجید رالیږلی، فبذلك فليفرحوا. الله تعالی فرمایي چې په دې قرآن باندې تاسو خوشحالي کوئ، په دې قرآن مجید باندې تاسو فخر کوئ، په دې قرآن مجید باندې تاسو خپل مجلسونه ښایسته کړئ. الله تعالی فرمایي ځکه په دې قرآن مجید کې تاسو د دنیا او د آخرت ګټه ده.
حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی القرآن حجت لک وعلیک، دا قرآن ستا لپاره حجت ده، په دې باندې به ته جنت ته داخلېږي، او دا قرآن ستا لپاره دلیل ده، په تا باندې حجت ده. که ایمان ور باندې را نه وړې، عمل ور باندې ونه کړي، نو دا قرآن به تا باندې حجت شي، جهنم ته پکې داخل شي. نو الله تعالی فرمایي چې خلکو دا قرآن دی الله ډېر غټ فضل ده، دا دی الله ډېر غټ رحم ده په دې خلکو باندې چې الله پاک ځمکې دا قرآن آسماني کتاب را لېږلی ده چې دې باندې تاسو عمل وکړئ، په دې باندې خوشحالي وکړئ، په دې باندې خپل مجلسونه ښایسته کړئ، ځکه دې کې تاسو کامیابي ده. او دا رقم عزتمندو مخکې چې حدیث ما وویل نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې قرآن مجید دی الله کلام ده. فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه، ترمذي حدیث ده چې دی الله کلام دومره فضیلت لري په ټولو کلامونو باندې، لکه څنګه چې دی الله ذات افضل ده په مخلوق باندې. دی الله ذات ټولو مخلوقاتو افضل ده، کنه مخلوقات کمترین دي. نو دا رقم څنګه دی الله ذات افضل ده، دا رقم دی الله کلام افضل ده په ټولو مخلوقاتو باندې. بل کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک دا کلام د بادشاهانو، ملوک الکلام دا د ټولو کلامونو د ټولو خبرو بادشاهي. لکه یو خبر ولسمشر وکړي کنه، مثال امیر المؤمنین وکړي، د یو ملک پرزیدنت یو خبر وکړي، نو خبره ډېر خلک مني، او یو عادي کس یو خبر وکړي. نو دا رقم دا قرآن دی الله کلام دی عزتمند. موږ بیا دا صاحب دا موعظه ده، دا نصیحت ده، دا شفا ده، د ژوند مرض لپاره شفا ده، دا هدایت ده او دا رحمت ده. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.